پکتیا ته د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین د خپل سفر پر مهال ویلي اسلامي امارت غواړي نوي ځوانانو ته اسلامي او ملي روزنه ورکړي او دوی ته کاري فرصتونه هم زیات کړي. یاده غونډه چې د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له لوري خصوصي د نیمه لوړو زده کړو مرکز ته د 550 ځوانانو په وړیا ډول ورپېژندلو پکې د ځوانانو چارو معین څرګنده کړې. اوسني ځوانان به د نورې نړۍ رهبرانو په منځ کې ځانګړي رهبران واوسېږي. زموږ نور مشران چې د خپل ځوان ولس او دغه ځوان نسل د روزنې فکر ورسره دی او شپه ورځ په دې فکر کې دي چې زما ځوان څنګه زه په ظاهر کې هم د صحابه مبارکانو په شان کړم، څنګه په باطن کې هم د دوی پر اخلاقو برابر کړم او څنګه دا تلوسه ورکړم هغه غیرت دته زه څنګه ور انتقال کړم چې صحابه مبارکانو پر اسلام درلودي، پر خپل ناموس یې درلودي، پر خپل دین یې درلودي او پر شریعت یې درلودي. دغه ورځې په هیله او دغه ورځې او دغسې ارمان د پوره کولو دپاره به موږ خپل کوشش کوو. د پکتیا مرستیال والي شیخ انعام الله صلاح الدین ګډونوالو ته په وینا کې څرګنده کړې چې اسلامي نظام ځوانانو ته اړتیا لري څو په بېلابېلو برخو کې زده کړې ترلاسه کړي او هیوادوالو ته خدمت ترسره کړي. په هر بخش کې موږ او تاسې هغه خلکو ته چې هغه علمي فکري استعدادونه دي نظام ورته محتاج ده. که تاسې منئ که نه منئ او که تاسې وایئ چې یاره نه اوس دا به خدا ماته به په دې حکومت کې بیا وظیفه پیدا شي که نه، نظام درته محتاج ده. نظام نن نه د سبا درته محتاج ده، بله ورځ درته محتاج ده. ته به خامخا د دین او د وطن او د نظام او د دغه کړېدلي ولس خدمت کوي. ورته مهال هغه ځوانان چې خصوصي زده کړو ته په وړیا او یا هم په کم لګښت د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت له لوري ورپېژندل شوي دا د خپلو زده کړو په برخه کې ګټور ګام بولي او نورو بېوزلو ځوانانو ته د دا ډول فرصتونو برابرېدو ټینګار کوي. په اړه یې موسی زدران او ابراهیم وویل یو هوکړه شوی دی چې په هغه کې بېوزله ځوانان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه رڼا انسټیټیوټ ته ورمعرفي کېږي. دا یو ډېر غوره او ښه ګام دی د دې لپاره چې زموږ ځوانان هغه ځوانان چې دوی بېوزله دي له زده کړو څخه محروم پاتې نه شي. موږ وړیا د درس موږ ضرورت درلوده نو دا اطلاعات کلتور ریاست موږ ته دغه زمینه برابره کړه. نو دوی نه هیله لرو چې په آینده کې نور بخشو کې هم داسې زمینې موږ ته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا د ځوانانو چارو امریت په هڅو مرکز ګردیز کې له ګڼ شمېر ښوونیزو مرکزونو سره ورته تړونونه شوي چې سلګونه کسان پکې په زده کړو بوخت دي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.